کاناډا د پراخې جغرافیې او کډوالو د منلو له پلوه په نړۍ کې یو مهم هیواد ګڼل کیږي. په 2000 لسیزه کې کاناډا د افغانستان، عراق او سوریې کډوالو ته تود هرکلی وکړ او له افغانستان څخه هم ګڼ شمېر کډوالو لیکې تر کاناډا راورسېدې. افغانستان له لسیزو راهیسې د جګړو، سیاسي بېثباتۍ او بشري بحرانونو سره مخ هیواد دی چې له امله یې د پام وړ شمېر افغانان کاناډا او نورو هیوادونو ته د خوندیتوب په لټه ځي. که څه هم کډوالي د ډیرو خلکو لپاره د ژوند ښه کولو یو مهمه لار ګڼل کیږي، خو دا کار اسانه هم نه دی، په ځانګړي ډول د هغو افغان کډوالو لپاره چې کاناډا ته راغلي. په لومړیو کلونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. کاناډا د اقتصادي فرصتونو، ټولنیز عدالت او بشري حقوقو له پلوه د خپلو پالیسیو له کبله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال په پراخه کچه کډوال مني. سره له دې هیواد ته د رسیدو او نوي ژوند پیلول که څه هم له زیاتو فرصتونو سره وي، خو په لومړیو کې ګڼې ننګونې هم له ځانه سره لري. کډوال په کاناډا کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي، له ژبني خنډونو نیولې تر کلتوري توپیرونو پورې. نوی چاپیریال ته عادت کېدل او په ټولنه کې د ځای موندلو وخت او هڅې غواړي. د کور موندلو، کاري فرصتونه ترلاسه کول او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې هم کډوال له ګڼو خنډونو سره مخ کیږي. سربیره پر دې رواني فشارونه او ټولنیزې ستونزې هم د کډوالو لپاره لوی ننګونې جوړوي. موږ به په دې خپرونه کې هغه مهمې ستونزې په ګوته کړو چې نوي کډوال په کاناډا کې ورسره مخ کیږي، او دا به هم وڅېړو چې څنګه دوی کولی شي له دې خنډونو سره مقابله وکړي او په دې نوي چاپیریال کې یو بریالی او خوندي ژوند ولري. درنو لیدونکو، د کډوالو لومړنۍ ستونزه چې نوي راغلي افغانان ورسره مخ دي هغه د ژبې نه زده کړه ده. ممکن دوی په ډېر څه وپوهېږي او یا یې داسې هنر هم زده وي چې دلته ورته اړتیا وي، خو د ژبې د نه زده کړې له امله یې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي دي. خو یو څوک څنګه کولی شي دلته د انګلیسي ژبې کورس پیدا او شروع کړي؟ ورځو د دې پوښتنو ځواب راوړو. ملتیا مو وکړئ. هغه افغانان، هغه دوستان، هغه ملګري چې کاناډا ته په اول ځل باندې راځي او نوی راځي، هغوی ژبې سره مشکلات لري، نو کولی شي هغوی د لینک کلاسز سره چې هغوی د کاناډا د دولت لخوا نه دي، هغوی سره اړیکې ونیسي، ځانونه یې راجستر کړي، او هغه دوستان چې کاناډا ته نوي راځي د افغانستان نه او هغوی د انګلیسي ژبې سره معرفت لري، یعنی هغوی کولی شي چې لږ خبرې وکړي. نو دلته په ټورانټو کې هغوی نه یو امتحان اخیستل کیږي چې هغه د لینک کلاسز لخوا نه یا د بعضې نورو نهادونو لخوا نه وي، او دې امتحان کې دوی د سپیکینګ سکل، د لیسنینګ سکل، د ریډینګ سکل او د رایټینګ سکل هغه لیول را پیدا کوي. کله چې دغه لیول را پیدا که هغه نه بعد دغه شاګرد لخواره یا دغه کس لخواره چې کاناډا ته نوي راغلی وي، دیتا داغه د انګلیسي د لیول مطابق کلاسونه ورکوي، او دغه کلاسونه چې کله خلاص کړل هغه نه بعد دغه کس کوی شي چې هغه عدل سکول ته لاړ شي. عدل سکول هغه کسانو لخواره ده چې هغه انګلیش هغه لیول ته رسیږي او هغه نه بعد هغه اسناد راخلي د 12 د اونتاریو، او دغه اسناد بعد کولی شي چې هغه کالج ته اپلای وکړي یا کالج نه بعد یونیورسیتی ته اپلای وکړي. کسایی که نو به کانادا میآیند، در کل ما افغانای بسیار خوب را داریم، در کل که اینا بلدیت خوب به زبان دارن و یک تعداد مهاجرین ما که میآیند مثلا فامیلایشان مشکلات دارن در قسمت زبان که زبان در اینجا نقش بسیار اساسی را بازی میکنه. نقش اساسی زبان در قسمت گرفتن کار، در قسمت مثلا هر بخشی که از کار گرفته تا درایوینگ لایسنس و همه چیز، لایسنس رانندگی بسیار مهم است.
اداره وودگرین متحد است که نه تنها در قسمت لسان در بخش‌های دیگه هم پروگرام‌های داره، اما در قسمت زبان ما پروگرام‌های لینک داریم و پروگرام‌های لینک برای کسایی که نو میاین در لول مختلف ما اول یا را ارزیابی میکنیم که سطح فهمشان در قسمت انگلیسی در ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ و سپیکینگ چقدر است. بعد از اون مطابق امو لول که اینا هستند ما در کلاس های مختلف داریم و اینا را راجستر میکنیم با استادای زبان انگلیسی ما و اینا صنفا را به پیش میبرند و بعد از یک مدت که صنفایشان تمام شد مطابق همو برنامه‌ای که دارن یا به کاریابی راجع میسازیمشان یا در بخش‌های دیگه که اینا را کمک کنن با کامیونیتی کانادا اینجا در تورنتو مدغم شوند، صاحب کار شوند، صاحب بعض سهولت‌های دیگر را از طریق از اینکه زبان بفهمن به دست بیارن. درنو لیدونکو دوهمه لویه ستونزه د نویو راغلو افغانانو او خاص کره د ریفیوجي کډوالو د اسنادو اړوند ده. دوی په سمه بڼه نشي کولی چې د کډوالۍ غوښتنه وکړي. همدارنګه ولې د ځینو کډوالو د اسنادو پروسه ژر کیږي او د ځینو ځنډیږي. د دې علتونه څه دي او یا هم په ټوله کې نوی راغلی کډوال څه ډول کولی شي د خپلې کډوالۍ غوښتنه په سمه بڼه وکړي. ورزو دا موضوع د همدې برخې له وکیل پوښتو بیا راګرځو. در قانون کانادا که هستم ما دو سکشن هست که به حساب رفیجی ها کار میکنه یا در مورد رفیجی هست یک سکشن 96 و 97 هستن که معمولا سکشن 96 به کسایی هست که اونا رفیجی کانونشن هستن، یعنی اینا دلیلی که نمیتونن مملکت خود برگردن، مثلا جنگ هم که وجود داره یا مثلا یک دولت هست که او دولت حاکم مخالف مثلا خانم هست یا مثلا دولت است کسایی که آزادی بیان میکنه مخالفش است یا کسایی که آزادی مذهب است مخالفش است، به او اساس اونا نمیتونن برگردن. کی را به نام کنونشن رفیجیات میکنن و دیگه کسایی هستن که مثلا اگر برگردن اونا به حساب شکنجه میشن یا طور به اونا رویه میشه که اونا خلاف انسانیت است. پورا به حساب انسان یعنی میگیم که person in need of protection، یعنی مردمایی که نیاز به حمایت و کمک دارن. با او اساس یعنی تو کاتگوری میتونن که رفیجی باشن در کانادا. ولی وقتی که چه قسمی که مثلا یک کیس ساخته میشه باید بگویم که کیس چیزی نیست که ساخته شده، کیس چیزی است که یعنی عمو مردم که رفیجی میکنه یا کسی که رفیجی میکنه باید از عمو حالت گذشته باشه. یعنی بعضی کسا اشتباه میکنن مثلا میگن که بر ما وکیل کیس میسازه یا بر ما نفر کیس میسازه به خاطر که روز یارن کسا فعلا کیسای افغانا را مثلا لس کامپلکس میگیرن، کیسایی است که بدون محکمه پیش میره. ولی بعضا باز به این کیسا که مثلا وقتی که سند روان میکنیم چون نظر والات افغانستان است اونا قبول میکنن این کیسا را، ولی در غیر از او روز هیرینگ است، در روز هیرینگ تمام کیسا که دادن از پرسان میکنن. یعنی به اساس رفیجی به این معنی است که وقتی که داستان تمیدی برشون به این معنی است که نمو داستان تمام ثبوت سند است، یعنی نیاز نداری که به هر چیزی که گفتی باید یک سند بدی، ولی چیزی که گفتی بازو از پیش امتحان پرسان میکنه و هم باید سند داشته باشی، مثلا سند نه که مثلا شخصی باشه یا مثلا بگویی که به مطالب خود روان کرده یا ای باید در نیوز باشه، مثلا در اخبار بسیار معتبر باشه، یا ای که خود مثلا خود رفیجی کانادا مثلا اسناد معتبر داره اونا باید مطابق از او باشه. در غیر از اون نمیتونید مثلا بسیار کسا مثلا میگن که مثلا او ما نمیخوایم که کیس بتونم به خاطر من سند ندارم. بازم برام میگم که مثلا وقتی که رفیجی میشی، رفیجی به این معنی که ما مملکت خود در ایالت بسیار وحشتناک اعلام کردیم، حتی تمام زندگی خودمون خود رها کردیم و برآمدیم. یعنی چطور میتونید مثلا یک سند بعض اوقات مثلا وقتی بسیار سند میاریم در جریان هیرینگ است که از ما مثلا از کلاینت ما پرسان میشه تو چطور سند گرفتی؟ این سند از کجا پیدا کردی؟ او خودش یک دلیل است که نباید سندایی که مثلا بناحق باشه یا به هر گپی میزنی یک سند بیتی خودش به این معنی است که یعنی کیست زیر سوال میبرن. با او خاطر بر بودن رفیجی مهم نیست که باید سند داشته باشی، مهم است که باید داستان داشته باشی که واقعیت باشه و در این کاتگوریایی که گفتم سکشن 96 و 97 است باید اینا باشه. یعنی باستانایی نیست که مثلا یک گفتم ابجکتیو است، یعنی میبینن در مملکت چی حالت است، یکی خودت شخصا چی میکنن که خودت چی مشکلات داری. یعنی در روز کلاینت های ماست که اصلا مسکلانت خود سند نمیخوایم، مثلا آیا داری نداری واقعیت شد مثلا وقت بعد سند مطالعه میکنم که سند و یک سند واقعی است یا نه، بعد از اون ما سند روان میکنم. شاید کیسای مثلا کیسای بشه کمترین سند ما روان میکنیم یا کمترین اسناد روان میکنیم به خاطر که چیزی که باید واقعیت باشه، نه که چیز ساختگی باشه. رفیجی چیزی نیست که مثلا او ما برای سند باید بتونم که ثابتش کنم. رفیجی چیزی نیست ثابت شه. رفیجی چیزی است که یعنی
خودت واقعا از این مشکل گذشتی. ولی بعضی چیزاست مثلا اومد افغانستان، مثلا هویت تو باید ثابت کنی. هویت بسیار مهم است، یعنی باید پاسپورت داشته باشی، باید تذکره داشته باشی. در صورتی که نداری باید دلیل قانع کننده باشه که چرا ما پاسپورت ندارم. در صورتی که هویت ثابت نکنی، یکی از مشکل ترین چیزهایی که در ریفیجی است، یعنی بسیار کسا هست به خصوص افغانا که ندارن سند کافی. و اون صورت باید دلیلی را که بیان میکنه دلیلش قانع کننده باشه. باز در اون صورت ما میتونیم حتی از فامیلایشان، مثلا بعضی کلانده است که پاسپورت خود تذکره خود در گم کردن، تنها فقط یک کپی دارد. در اون صورت به خاطر ثبوت هویتشون چیزای دیگه خواسته میشه، مثلا میگه باید نکاح خط اصل داشته باشی، یا مثلا اگر در کشوری که بودی مثلا شاید درایو لایسنس داشته باشی، یا مثلا اسناد تحصیلی داشته باشی، دیگه از پدر مادرت مثلا اسنادش باشه و اون قسم میتونی هویتش ثابت کنی. یعنی چیزی که مهم است ثبوت کردن، مثلا چیزی که بسیار مهم است افغانا باید هویت خود ثابت کنن. یعنی پاسپورت خود بسیار کلانده ما شنیدیم مثلا در افغانا میگه پاسپورت ناتی برشون یا پاسپورت پدکویی، بسیار یک اشتباه بزرگ است. یعنی بزرگترین چیزی که برای کلاینت افغانی یا رفیجی افغانی است که هویت خود باید ثابت کنه. دیگه ای که مثلا چرا بعضی کیسا دیرتر میشه بعضی زودتر، این چیز نیست که مربوط به است که مثلا او کیس خودم صادر کنم یا موضوع رو پنهان کنم، یا مثلا چیزی که واقعیت بوده واقعیت ها رو پنهان کنم، یا بعضی کسا مثلا کاملا یک کیس نو میتن یا چیزی که اصلا وجود نداره. این بسیار یک اشتباه بزرگ است. هر چیزی گفتم رفیجی به این معنا که یعنی هر واقعیتی که گذشتی باید واقعیتانه، بدون از اینکه دست بزنی، بدون از اینکه مثلا دو تغییرات بیاری، بدون از اینکه سند ساختگی بسازی، باید بیانش کنی. ولی مطابق از اینکه مثلا بعضی اوقات کلاینت ها هستن مثلا به من داستان خودم میگن، من میشینم امروزشون گپ میزنم داستانشون، بعد از او مطابق داستانشون ما او را چه قسم دولت میخواد مثلا چه قسم او را بیان میکنیم، بازور برشون ترتیب میدیم. در غیر از او بهترین چیز این چیزی وجود نداره به نام از اینکه ساده است که مشکل است. بله بعضی چیزاست مثلا کسایی که نظامیایی بودن یا مثلا چون سوالا وجود داره، میبینین که مثلا آیا کدام وقت جنوب کردی، آیا کدام وقت نظامیا بودی، چون بخاطر یک ترس به کانادا وجود داره که امکان داره که در نظامیای افغانستان بوده باشی، از جمله جرایم جنگی مثلا یا جرایم ضد بشری اونا را مرتکب نشه، به اون خاطر یک کمک سخت‌تر میگیره، به اون خاطر زیادتر تحقیق میکنن. دیگه ای که مثلا معمولا کیسا که چرا دیر میشه به خصوص افغانا، به خاطر که از افغانا معمولا لس کامپلکس است فعلا، یعنی کیسایی است که بدون زودتر قبول میشن و بدون از اینکه مثلا یارینگ داشته باشن معمولا کیسا قبول میشن. صرف دیرتر بودنشون به خاطر از اینکه یک فعلا دولت یک یعنی سکیوریتی چک هم میکنن، بک‌گراند چکشون باید تکمیل شه. تا زمانی که سکیوریتی چک تکمیل نشه آر-پی دی نمیتونه تصمیم بگیره، به اون خاطر کیسا بعضا فرق میکنه. نظر به این است ولی درست است کسایی مثلا کمتر کار کردن، کسایی مثلا کمتر سفر کردن، اونا شاید زودتر سکیوریتی چکشون تکمیل شه، ولی کسایی که مثلا زیادتر کردن به اون خاطر شاید که سکیوریتی چکشون دیرتر بگیره. ولی این باز مربوط به این نیست که مثلا کیس خود چیزی پنهان کنن. باید گفتم هر چی که واقعیت است باید بیان بکنن. مهمترین چیز در رفیجی است که واقعیت تا باید بیان کنی، این چیزا باید پنهان نکنی. یعنی بعضی چیزایی هست که مثلا نیاز نیست که بیانش کنی مثلا، ولی باید مثلا با وکیل که میگه کل چیزا رو باید مثلا مطابق واقعیت باشه، چیز نباشه که مثلا بسازی مثلا در افغانستان عسکر باشی اینجا بیای میگی او ما فعال حقوق بشر بودم، این کاملا اشتباهه. و چیزی که در افغانستان واقعیت بوده ما قسم، ولی گفتم نظر به قانون بازور ما امرای وکیل که گپ میزنی باز وکیل برات میگه که چه قسم باید که با یعنی مطابق قانون بیان کنی. ولی کیس چیز نیست بازم که ساخته شده، چیز نیست که جور شده، کیس چیزی است که واقعیت گذشته سرتون امور بیان میکنی. بله مهمه ستونزه چې نوي راغلي کډوال ورسره مخ دي هغه د کار نشتون دی. ممکن د ځینو کډوالو ژبه هم زده وي او د اسنادو پروسه یې هم خلاصه شوې اوسي، خو بیا هم په دې نه دي توانېدلي تر څو دلته ځان ته کار پیدا کړي. د کاناډا کاري مارکیټ څه ډول دی او همدارنګه نوي راغلي کډوال څه ډول کولی شي د کاناډا د اقتصاد برخه وګرځي. ځینې کډوال ممکن د نورو په تمه ناست وي تر څو دوی ته کار ور پیدا کړي. دغه ډاډ او باور په نورو تر کومه کچه سم دی او د کار په موندو کې یو کس خپله څومره مسؤل دی. ورځو د میلمنو اړخ ته دا مسله هم له دوی سره شریکوو، بیا راګرځو، ملتیا مو وکړئ. کاري فرصتونه او هغه هم په پرمختللو هیوادونو کې واقعا دا یو ډېره مهم موضوع ده، ځکه چې هغه هیوادوال یا هغه کډوال چې دغه پرمختللو هیوادونو ته مهاجر کیږي یا هم دلته کډوال کیږي، یو له مهم موضوعات څخه دنده پیدا کول یا وظیفه پیدا کول دي. البته هغه هیوادوال چې راځي پرمختللو هیوادونو ته لکه امریکا یا کاناډا یا
نور داسې پرمختللي هیوادونو اروپایي مملکتو ته راځي. دنده پیدا کول یو له مهم موضوعات څخه شمیرل کېږي تر څو چې وشي کړلی خپل ژوند او خپل مصارف دلته تأمین کړي. خصوصا کاري فرصتونه په پرمختللي هیوادونو کې ډېر زیات شته. البته بېلابېل اړخونه هم لري، بېلابېل عوامل لري تر څو چې وشي کړلی یو کس دلته یو ښه وظیفه یا ښه دنده ولري. یو له مهم موضوعات څخه هغه ژبه زده کول یا ژبه پوهېدل دي. هغه هیوادوال چې راځي یا هغه کډوال دلته راځي چې ژبه یې زده اوسېږي، هغه دې ته نسبتا هغه کسان چې ژبه یې زده نه وي زر کار ورته پیدا کېږي. نو مهمه موضوع دا ده چې لومړی په ژبې باندې حاکمیت ولري او تر څو چې وشي کړلی یو ښه وظیفه حداقل پیدا کړي. پوهېږو چې په لومړیو کې به ډېره سخته وي. ډېری هیوادوال، ډېری مهاجرین چې پرمختللي هیوادونو ته راځي په لومړیو کې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ وي، خصوصا که ژبه یې نه یې زده نو دا ستونزې نورې هم ډېرېږي. نو مهم موضوع دا ده چې لومړی ژبه زده کړي او په څنګ کې هغه مهارتونه چې په کاري مارکیټ کې تقاضا ورته وي لومړی هغه مهارتونه باید دا دوی زده کړي او پکې واقعا تخصص ترلاسه کړي، ځکه چې پرمختللي هیوادونو خصوصا هغه هیوادونه چې د هغه دوی اقتصاد ډېر په لوړه سطحه ده لکه امریکا او کاناډا یا نور داسې نور مملکتونه، دا دوی قوه د کاري ته ضرورت لري او هغه قوه د کاري چې په یو خاص بخش کې یعنې تخصص ولري او کسب یې زده وي یا ووایم هغه ځانګړنه پکې موجوده وي کوم څه چې کاري مارکیټ تقاضا لري. نو تر ټولو مهم موضوع دا ده چې یو څوک چې دلته راځي یا یو کوم کډوال دلته چې راځي تر ټولو مهمه دا ده چې لومړی ژبه زده کړي او په څنګ کې مهارتونه چې کاري مارکیټ ضرورت لري هغه زده کړي تر څو چې وشي کړلی یو ابرومندانه ژوند ولري او خپل مصارف ترې تأمین کړي. په څنګ د دې کې تحصیل هم له هغه شرطونو څخه ده چې یو څوک وشي کړلی چې خپل تحصیل ته نور هم ادامه ورکړي نو هغه ته کاري چانس نور هم زیاتیږي. په څنګ د تحصیل کې تجربه هم یو له لومړیتوبو څخه شمیرل کېږي. پوهېږو بعضې کډوال به شاید تجربه ولري په خپل مملکت کې ولې متاسفانه هغه تجربه یا هغه تحصیل چې په افغانستان کې چا کړی متاسفانه پرمختللي هیوادونو کې زیات مدار د اعتبار نه ګڼل کېږي. نو همدا دلیل ده ځکه چې دلته باید خپله شخص نور هم تحصیل وکړي او نور هم تجربه ترلاسه کړي تر څو چې وشي کړلی یو ښه وظیفه دلته ترلاسه کړي. په لومړیو کې به شاید ډېر سخته اوسېږي چې یو څوک وشي کړلی چې یو ډېره ښه وظیفه لکه کوم وظیفې چې په افغانستان کې درلودلې یا وایم نور هغه کډوال چې نور مملکتونه راځي دلته وظیفې واخلي یا وایم په دندو مصروف سي. ولې مهمه دا ده چې له وړکي کار له یو ساده کار نه شروع وکړي تر څو چې وشي کړلی په آینده کې ډېر یو ښه کاري محیط یا وایم یو ښه آرامه محیط کې کار وکړي او یو ښه عاید سره سم وظیفه ولري. البته په ټوله کې مهمه دا ده چې شخص څومره غواړي چې او څومره کوښښ کوي چې تر څو چې یو ښه وظیفه لاسته راوړي. پوهېږو چې افغان کډوال یا نور هغه کډوال چې دلته راځي پرمختللو هیوادو ته لومړیو کې ریسټلمنټ ایجنسیانې یا هغه ادارې چې دغه کډوال ځای په ځای کوي توقعات د مهاجرینو ډېر لوړ دي او دا ادارې نشي کولی چې عمره کومک وکړي تر څو چې وشي کړلی شخص په دندو وګماري. نو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې خپله شخص څومره کوښښ کوي څومره کولی شي چې خپل ځان ته کار وکړي تر څو چې وشي کړلی چې حداقل یو ښه وظیفه پیدا کړي.
په لومړیو کې به لکه څنګه چې مخکې مې ویلې په لومړیو کې به سختې وي، ولې مهمه دا ده چې د انټرنټ له طریقه یا هم همداسې چې که ژبه یې زده نه وي، لومړی تر هر څه مهمه دا ده چې ژبه زده کړي او یو ساده کار نه شروع کړي. البته په دې کې هیڅ جای د شرم نشته چې یو څوک یو ښه عاید ولري، یو حداقل یو عاید ولري چې مصارف خپل تامین کړي. ډېری هغه هیوادوال چې راغلي دي مهاجرین دي، متاسفانه زیاتره بعضې کولی شو چې ووایو چې متاسفانه ډېر غټ بیلانسونه د کرایې راغلي دي او دا یو ډېر یو غټه ستونزه ورته شمیرل شوې او نسي کولی چې خپل ژوند دلته ادامه ورکړي او په عین حال کې ډېر د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو دې په خاطر چې دغه ستونزو سره مخامخ نشي، مهمه دا ده چې ولو که هر کار اوسیږي په لومړیو کې مهمه دا ده چې یو عاید پیدا کول په خاطر خپل کار شروع کړي، ساده کار اوسیږي، نو کولی شي په آینده کې خپل ډېر ښه یو کار ولري د همدې طریق نه، ځکه چې تجربه پیدا کوي، مهارت ولري. نو مهمه تر ټول دا ده چې دلته څومره کوښښ کوي او څوک همومره فرصت ورته شته او مهمه دا ده چې یو څوک کار شروع کړي او تلاش ولري او کوشش ولري، نو حتما دا محیطونه واقعا فرصتونه بې نهایت ډېر لري. نو په دې هیله چې افغان کډوال یا هغه کډوال چې دلته راځي په ښه ژوند باندې ښه ژوندونه جوړ کړي او ښه ژوند ولري. در قسمت حقوق و وجایبی که شهروندای کانادا دارند، بخصوص کسایی که نو میآیند، کیس ورکرایی که مسئول هستند از همون سازمان مشخص، اینا ترینینگ هایی دارند، برنامه های آموزشی دارند که باید از حقوق و وجایب در قسمت کاریابی گرفته، در قسمت هاوزینگ، اسکان، در قسمت ستلمنت، در قسمت شامل ساختن اولاد از اینا به مکاتب، در قسمت حقوق خود از اینا که چی حقوق دارن اینجا باعث یک شهروند کانادا و کدام سهولت ها را اینا مثلا مستفید شده میتونن از دولت. کیس ورکرها برنامه های آموزشی دارند که باید برشان معلومات دقیق و اساسی بدن. اگر کسی در اینجا میایه و با مشکل برمیخوره و کیس ورکر با ایشان درست برخورد نمیکنه یا برنامه رو برشان نمیگه، اینا حق پذیری دارن کیس ورکر خود عاجل تغییر بدن، به ارگانیزیشن یک ایمیل نوشته میکنن و در غیر صورت وقتی که اینجا اینا میاین با کیس ورکر کار میکنن، ضرور نیست که اینا با اون ارگانیزیشن با اون کیس ورکر باشن. هر کس میتونه در بخش کاریابی ستلمنت در بخش کس ارگانیزیشن خود تغییر بده خودش. مثلا با یک ارگانیزیشن است تجربه خوب نداره، میتونه به ارگانیزیشن دیگه مراجعه کنه و در اونجا با کسی که راحت باشه و کسی که برش همین مسائل درست‌تر بگویه با اونا چیز کنن. و این همه در معلومات در وبسایت IRCC هم است که برای شهروندایی که جدیدن میاین، برای نیوکامرز معلومات داده شده که هر کس وقتی که اینجا میایه اینی وجایبش است، اینی حقوقش است و اینی چیزا را باید از این دولت کانادا مستفید شود. میتونن آنلاین هم چک کنن این برنامه ها را. کاري مارکیټ نن سبا نسبت د پخوانه ډیر زیات کم شوی ده، په دې خاطر باندې چې ډیر زیات مهاجرین یو دم راغله، لکه د افغانستان، د یوکراین او په سر د دې د پاسه کاناډا، نورو ممالکو ته لکه هندوستان، پاکستان، بنګلادیش داسې شاګردانو ته په اسانه باندې ویزا ورکوي. نو په همدې خاطر باندې د کاري مارکیټ ډیر سلو ده. خاصه په زموږ تاسو نوي افغانان چې دلته راغلي کاناډا ته، دوی یو څه مشکل لري، یو د ژبې مشکل لري، بل دا ده چې دلته د دې کاري مارکیټ او د کار پیدا کولو سره ناشنا دي. څنګه کولی شي چې دوی دلته کار پیدا کړي او دوی د آنلاین د خدماتو نه استفاده وکړي. نو یو بل مشکل په افغانانو کې دا ده چې همیش موږ بل ته ګورو چې یو څوک را پیدا شي او ما د لاسه ونیسي او ما ته کار پیدا کړي او ما کار ته بوځي. دا د په دې مملکت کې ډېر مشکله ده، ولې چې هر سړی مصروف ده. نو که دلته په خاصه توګه باندې افغانان چې نوي راغلي دي، دوی وغواړي کارونه دلته پیدا کړي، کارونه اوس هم پیدا کېږي، داسې نه دي چې ټول په ټپه ولاړ دي، خو له خپله حرکت غواړي، خپل ګرځېده غواړي. آنلاین دلته ویب سایټونه دي لکه انډیډ
او کیجیجي داسې نور کاري ویب سایټونه دي چې د همیش کارګرو ته په هر بخش کې ضرورت ده. نو که دوی وکولی شي چې دغسې آنلاین ویب سایټونو سره ځانونه آشنا کړي او خپله وخوځېږي او خپل همت نه کار واخلي، نو په ډېر اسانۍ باندې دوی کولی شي چې هغه خپل مسلکي یا نور دغسې عادي کارونه لکه لیبر جابس دي دا ټول په ټولو بخشونو کې کولی شي چې کارونه ځانونو ته پیدا کړي. نو مهم دا ده چې د دې د جامعې سره ځانونه آشنا کړي، په خاصه توګه د ژبې سره ځانونه آشنا کړي او بیا همدغسې آنلاین خدمات چې دلته دي دغه هم وپېژني. نو ډېر به اسانه شي د دوی دپاره. نو مشکله ده دې کې هېڅ شک نشته چې څوک یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي او یو هغه ژبه یې هلته نه زده، هغه انوایرمنټ، هغه ټول کلچر، هغه ټول دوی ته نوي ښکاري. نو یو دم انسان شاک کېږي. هغه شوق چې ده دې ته دا یو نارمال حالت ده د هر انسان. خو باید موږ تاسو افغانان له سختیو له ډېر هغو سره بلد یو، باید ډېر ورخطا هم نسو او نور افغانان که څوک دلته پې هغه دي باید پوښتنه ترېنه وکړو، خو د بل چا په تمه باید کښېننو. یو بل مشکل زموږ افغانان دا لري چې په مجموع کې چې مثلا زه په یو کمپنۍ کې یا یو دفتر کې زه کار ولرم، اول د کار کوم، نو هلته زه پوه شم چې هلته د یو بل کارګر ضرورت ده. نو زه اول کوشش کوم چې هغه افغان له ما نه خبر نه شي چې زه چېرته کار کوم. بیا دا کوشش کوم چې هغه افغان ما سره په دې دفتر کې یا په دې کمپنۍ کې کار ونه کړي. دوه علته دي. یو دا ده چې نه غواړي چې یو بل افغان د ده د هغه کارونو نه خبر شي. بله دا ده چې زړه کې داسې یو ویره ده که زه یې دلته راولم نو کیدای شي دا یې له ما نه لږ ذره غښتلی وي، لږ په کار پوه وي، دا د ما د کار ځای ونیسي. نو دغه هغه دي مشکلات دي. خو هیڅ کله موږ تاسو باید داسې ونه کړو. هغه خبره دا ده چې د هر چا رزق او روزي مقرره ده او هغه ورته الله ورکوي، خو موږ تاسو باید یو بل سره کومک وکړو، یو بل سره مرسته وکړو، یو بل ته لارښوونه وکړو. او بیا که بله خبره دا هم ده په افغانانو کې چې هغه حقایق سړی ووایي، که یو څوک کار ته راولي نو هغه دا هم ډېر زیات سوي دي، ما په سترګو لیدلي دي چې هغه غواړي چې دا خپل ورور چې څوک یې راوستی ده د کمپنۍ ته یا کار ته یې را تشویق کړی ده، نو هغه کم وښیي یا د هغه پښې ووهي. نه ورونو، عزیزانو، خویندو، دا کار مه کوئ. یو د بل مرسته وکړئ، یو بل سره کومک وکړئ. نو انشاءالله چې څومره سره متفق یو، په اتحاد یو، لکه د نورو ټولنو ته سړی وګوري، هندیان چې په یو کمپنۍ کې یو کارګر سي، مثلا امیزان اوس ټول هندیانو نیولی ده، چې ویې ګورې ډیلیوري کس به یې همدا یي، دفتر سړی به یې همدا یي، هر کار یې پکې اکثره 90% 80% هندیان دي. دا په همدې خاطر چې دوی یو بل سره مرسته کوي، یو بل ته لارښوونه کوي، یو د بل پښې نه وهي او یو په بل اعتماد کوي. نو اتفاق کې برکت ده. باید متفق اوسیږو، باید یو بل سره مرسته وکړو، یو د بل پښې ونه وهو، یو بل غیبت ونه کړو. دغه زموږ تاسو د افغانانو دلته د اتفاق د اتحاد یو غټ هغه د مشکل ده چې باید دا کار ونه کړو او موږ ټول په یو اتفاق او یو اتحاد یو بل سره لاس ورکړو. او دغه وړکۍ افغاني ټولنه چې دلته موږ تاسو په کاناډا او په خاصه په دې لویه ټورنټو کې لرو، دا سره په اتفاق اوسیږو او دې ته باید کار وکړو. بله ستونزه د کاناډا د روغتیایي سیستم ده چې نه یوازې نوي راغلي افغان کډوال ورسره مخ دي، بلکې خپله د کاناډا خلک هم ترې شکایت کوي. که چېرته تاسو عادي او یا هم ماجل ناروغ اوسئ، ممکن ساعتونه په انتظار خونه کې پاتې شئ. خو ولې؟ په کاناډا کې د فامیلي ډاکټر درلودل هم څه ناڅه مرسته کولی شي چې ستاسو لومړنی صحي وضعیت وارزوي. خو ستونزه بیا دا ده چې فامیلي ډاکټر پیدا کېدل هم ستونزمن کار دی. دا چې په ټوله کې ستونزه په څه کې ده، دا مسله هم له یو افغان ډاکټر سره شریکوو، بیا راګرځو، ملتیا مو وکړو. صحي سیستم په کاناډا کې د افغانستان په مقایسه یا مثلا د پاکستان په مقایسه باندې پابلیک دی. پابلیک په دې معنا باندې چې کنټرول یې د حکومت په لاس کې دی.
شخصي کلینیکونه وجود نه لري، شخصي شفاخانې وجود نه لري. نو اصلي وجه همدا ده چې سیستم یو څه د افغانستان او د پاکستان په مقایسه باندې سلو دی. مریضان کله کله داسې کیږي که چېرته عاجل مریض یي نو هغه مجبور دی چې خپله یو حکومتي شفاخانې ته ولاړ سي. کله چې حکومتي شفاخانې ته ځي نو هلته لاین اپ او یا انتظار ډیر زیات اوږد وي. د هغې وجه دا ده چې هر یو په کینیډا کې هر یو فرد یا هر یو فامیل یو فامیلي ډاکټر باید ولري. د فامیلي ډاکټر پیدا کول هم دومره زیات اسان کار نه دی، زحمت غواړي او د هغې وجه هم دا ده چې د ډاکټرانو تعداد په کینیډا کې ډیر زیات محدودیت لري. په کاناډا کې د نورو هیوادونو په مقایسه باندې بالخصوص د افغانستان، پاکستان، هند او د نورو صحوي ملکونو په مقایسه باندې د دوی طبي ډاکټران یا د طب کومه برخه چې ده دوی ډیره زیاته محدوده کړې ده. د سیستم داسې یو شکل لري چې کله یو شاګرد مثلا میډیکل ته ځي هغه باید 12 نه فارغ سي، 12 نه وروستو باید هغه د یو بلې فاکولټې نه فارغ سي چې دوی ورته بیچلر وایي. ضرور دا نسیسري ده او ډیره ضروري ده چې یو شاګرد باید له یو بلې فاکولټې نه فارغ سوي بیا هغه میډیکل سکول ته اپلای وکړي. د میډیکل سکول ته د اپلای کول په خاطر باندې یو اگزام دی چې هغې ته امکیټ وایي. هغه امکیټ باید پاس کړي. د نتیجې په 12 کې باید ډېرې عالي اوسي. د بیچلر نه چې فارغېږي هغه نمرې باید ډېره عالي اوسي. نو اصلي دغه سټیپ قدمونه چې دي د همدې نه شروع کېږي. نو دلته د ډاکټرانو په فارغېدو باندې یا د ډاکټرانو د میډیکل ډیګري په لاسته راوړلو باندې مسله ډېره زیاته سلو کېږي. نو چون د ډاکټرانو تعداد په کاناډا کې کم دی همدغه وجه ده چې فامیلي ډاکټران هم کم دي، د خلکو دسترسي ورته ډېر کم دی. په شفاخانو کې په همدې شکل باندې د ډاکټرانو تعداد د سپیشلیستانو تعداد هغه کم دی. که چېرته مثلا یو مریض یو سپیشلیست ته ورځي هغه باید مخکې نه خپل فامیلي ډاکټر ته ولاړ سي. خپل فامیلي ډاکټر باید هغه وګوري او د هغې د تصمیم په نیولو کې بیا هغه توصیه کوي او یو سپیشلیست یې معرفي کوي. نو کله چې سپیشلیست ته معرفي کوي دغه سپیشلیست په خپله هم کوم شخصي ډاکټر نه دی، د هغه تنخواه او معاش چې دی هغه د حکومت نه ورته راځي. نو په هر ویزټ باندې د یو مریض هغه پیسې چارجوي، حکومت پیسې چارجوي او د هغې مقابل کې ډاکټر ته هغه معاوضه ورکول کیږي. نو همدا وجه ده کله چې فامیلي ډاکټر یو سپیشلیست ته یو مریض معرفي کوي هغه یو طولاني وخت نیسي. کله چې سپیشلیست ګوري نو د هغې نه وروسته بیا پروسه شروع کیږي د تداوي او د علاج. نو د ډاکټرانو کموالی په دغه کې په کاناډا کې او بل د سیستم چون پابلیک سیستم دی، حکومتي سیستم دی، نو پروسه په عمومي شکل باندې یو څه سلو ده. د مونږ نوي مهاجر په کاناډا ته چې کله راځي هغوی طبعا دا طبیعي ده تنها افغانان نه بلکې د هر ملک نوي وګړي چې راځي که مهاجر دي که ریفیوجي دي که امیګرنټس دي که ولو که هغوی په ټیمپورري ویزټ باندې هم راځي نو دا خلک د فامیلي ډاکټر په پیدا کولو کې مشکلات لري او د دې مشکلاتو د حل دپاره یوازینۍ مرجع دا ده چې هغوی سره خپل خپلوان، دوستان او کمیونټي سنټرونه د مثال په ډول باندې موږ افغان پیوستون کمیونټي ارګنایزیشن لرو دلته په جی ټي آی کې په لویه ټورانټو کې. نو دا د موږ وجیبه مسؤلیت دی چې موږ د نویو افغانانو سره که هغه ریفیوجي دي که هغه امیګرنټس دي د هغوی سره کومک وکړو او هغوی ته دغه لارې چارې د ګودرې ور وښیو چې دوی څنګه یو فامیلي ډاکټر، یو مناسب فامیلي ډاکټر پیدا کړي. ځکه فامیلي ډاکټر هم یو د بل نه ډېر زیات توپیر لري، ډېر فرق لري په سپیشلایزیشن کې، په رویه کې، په ټریټمنټ کې.
اکثره یې موږ او تاسې افغانان فامیلونه کورنۍ هغوی کوشش کوي چې د دوی فامیلي ډاکټر یو زنانه اوسي چون هغوی په آینده کې زنانه مثلا د هغوی لورګانې یا کورنۍ ضرورت ورته پیدا کیږي نو فامیلي ډاکټر که چېرته زنانه اوسي نو هغوی دپاره هغوی یو څه ورسره کمفرټیبل وي مستریح ورسره وي نو دغه ټول شیان په نظر کې نیولو سره دا پروسه یو څه سخته ده څه رسمیت یې زیات دی پروسیجر یې زیات دی خو ناممکنه نه ده او سیستم په عمومي شکل باندې بیا ډېر شفافیت لري د خلکو مصارف چون پابلیک سیستم دی مریضان چې دي مریضان هغوی د خپل جب نه پیسې نه ورکوي مصارف یې ټول په حکومت باندې راځي کوم خاص فیس نه لري نه د رجسټریشن فیس لري او حتی ډېر دغه دي د کینیډینز کینیډایي خلک هغه مهاجر دي که خپله د کینیډا خلک دي حتی دوايانې مفتې دي نو سیستم چون پابلیک دی نو حکومت هم کوشش کوي چې د هغوی هغه وسایل او ذرایع او سورسز منابع دا شیان ډېر زیات استعمال نسی بله ستونزه په کاناډا کې بیا په اونټاریو کې او بیا په ټورنټو کې د کرایه کورونو ده که چېرته تاسو په ټورنټو کې یو کرایه کور پیدا کوئ ډېر به مستومان او ناهیلی کړي هدف دا نه دی چې دلته کورونه نشته بلکې شرایط یې ورته دومره سخت کړي دي که ستاسو کلنی عواید تر 80,000 ډالرو هم ورسیږي ممکن تاسو ته څوک کور په کرایه درنه کړي ستونزه په څه کې ده او خاص کر نوي راغلي کډوال څه ډول کولی شي دلته ځان ته مناسب د کرایه کور پیدا کړي ورځو دا مسله د همدې برخې له کارپو پوښتو بیا راګرځو څرنګه چې نوي افغانان کاناډا ته مهاجر کیږي یا نور مهاجرین کاناډا ته راځي دوی د مختلف رقم ستونزو او مشکلات سره مخامخ وي خاصتا د کرایي کور په را پیدا کولو کې هر کله چې تاسو نوي کاناډا ته راځئ که تاسو یو اپارتمان یو کور غواړئ نو د دې دپاره تاسو باید یو مکمل رینټل اپلیکیشن د لانډلورډ څوک چې د کور مالک دی د هغوی ایجنټ ته ورکړئ چې دغه اپلیکیشن کې ځینې ډېر مهم اسناد دي چې تاسو یې باید ولرئ چې بدبختانه زیاتره نوي مهاجرین دا اسناد نه لري مثلا دغه اسناد اول آی ډي یا آیډنټیفیکیشن ډاکومنټ دی چې آی ډي څخه مقصد په کاناډا کې ډرایوینګ لایسنس یا د تاسو افغاني پاسپورټ کې دی شي یا کوم بل ګورنمنټ ایشوډ آی ډي چې په ایرپورټ کې تاسو درکړی وي هغه کې دی شي تاسو ور وړاندې کوئ دویم کریډټ ریپورټ یا کریډټ هیسټري ورته ویل کېږي ځینې افغانان چې مثلا 6 میاشتې 3 کاله 15 کاله په کاناډا کې اوسېدلي وي د دغه دور د قرضو تاریخچې ته کریډټ ریپورټ ویل کېږي مثلا تاسو کریډټ کارت لرئ کریډټ کارت استعمالوئ یا موټر هم په کرایې په قرضو اخیستی وي یا مثلا کوم نورې قرضې تاسو د کاناډا د بانکونو څخه اخیستې وي په کریډټ ریپورټ کې دوی ګوري چې تاسو څنګه دا قرضې بیرته ورکړي تاسو په ټایم باندې ورکړي دي او که نه کوم لیټ پیمنټ خو نه ولو یو غټ مشکل چې زه خپلو افغانانو سره ګورم چې هغوی کریډټ کارډونه مکمل استعمالوي او هغې نه بعد مینیمم پیمنټ ورته کوي چې 10 یا 20 ډالر وي چې دا یو ډېر زیات منفي تاثیر تاسو کریډټ ریپورټ باندې لري او دا ټول د تاسو په کریډټ ریپورټ کې ذکر وي او په دغه طریقه تاسو کریډټ سکور راښکته کیږي چې زیاتره لانډلورډان ته قابل د قبول نه وي دریم مهم سند تاسو باید جاب یا امپلایمنټ وظیفه ولرئ څلورم د وظیفې سره سره تاسو باید ښه انکم یا معاش ولرئ چې تاسو د هغه کور دپاره الیجبل شئ پنځم دوی هم چنان کله نه کله 2 نه 3 میاشتې پورې تاسو بینک سټیټمنټ ګوري تاسو معاشات هلته راغلی اوسئ تر څو پورې دوی اطمینان ترلاسه شي تاسو رښتیا معاش اخلئ یا 2 یا 4 پیسټبونه ولرئ چې پیسټب ستاسو د معاشاتو رسید دی نو دغه اسنادونه باید هر اپلیکنټ ولري چې بدبختانه نوي مهاجرین سره دغه اسناد ابتدا کې په لاس کې نه وي او دوی د مشکلات سره مخامخ وي نو دې د حل ځینې لارې تاسو ته غواړم تشریح کړم اول د ټول نه مهم حل لاره دا ده چې په کاناډا کې کاناډا اصلا ډیر زیات مشهور دی د نیو ایمیګرنټ ویلکم سرویسز
لپاره یعنی د نوي مهاجرینو مختلف خدمات لپاره دلته ډیر ارګنایزیشنز دي چې تاسو سره هم په امپلایمنت د وظیفې په راپیدا کولو او دویم سیټلمنټ ورته ویل کېږي چې هاوسنګ د سیټلمنټ لاندې راځي په دې بخش کې تاسو سره کومک وکړي مثلا یو د مشهور د ارګنایزیشن څخه پولی کلچرل نومیږي دویم کاستی نومیږي دارنګه نور هم ډیر زیات دي ځینې افغاني نهادونه هم شته دی مثلا افغان وومن ارګنایزیشن نومیږي یا ANSS افغان نیټورک فار سوشل سرویسز نومیږي چې دغه ارګانونه تاسو ته یو کیس ورکر درکوي او دا کیس ورکر تاسو ته تلاش کوي تر څو پورې تاسو ته یو ښه کور راپیدا کړي دویم لارې دا دی چې تاسو کولی شئ د کو اپلیکنټ څخه استفاده وکړئ که چېرته تاسو کله چې نوي راشئ تاسو کولی شئ ځینې د خپلو دوستانو یا ځینو خپلو خپلوانو څخه کومک وغواړئ تر څو پورې هغوی هماغه مهم اسناد تاسو ته درکړي څرنګه چې ما وویلې آی ډي کریډټ ریپورټ بینک سټیټمنټ پی سټاپ او جاب لیټر او تاسو سره کو اپلیکنټ اوسي مین اپلیکنټ تاسو یې کو اپلیکنټ تاسو د خپلوان یا دوست اوسي او د دوی په اسنادو تاسو ایلیجبل کېدی شئ چې کرایي کور ترلاسه کړئ دریم ګارانټور دی که چېرته څوک نه غواړي تاسو سره کو اپلیکنټ اوسي چې کو اپلیکنټ اصلا مسؤلیت ډیر وي امکانا په هغې باندې کریډ چک هم چنان وشي هغوی کریډ ریپورټ وګوري ګارانټور هم چنان باید همدغه زیاتره معلومات ورکړي امکانا کریډ ریپورټ ترې هم چنان وغواړي لیکن څومره چې کو اپلیکنټ مسؤل وي دومره ګارانټور نه وي ګارانټور یو تضمین اخلي چې ته به میاشت په میاشت دا کرایه ورکوې لنډلورډ ته او ته به نه بینکرپټ کېږې په کاناډا کې نو د کولی شئ تاسو د ګارانټور څخه استفاده وکړئ څلورم مهم لار چې ما په دې نږدو وخت کې د ډېرو افغانانو سره کومک وکړلو هغه دا دی که چېرته تاسو د دریو نه تر 6 میاشتې پورې دا کرایه په کاش کې ولرئ او تاسو په اډوانس کې ورکوی شئ لنډلورډ ته امکانا چې هغوی ستاسو اپلیکیشن قبول کړي که چېرته تاسو کاش نه لرئ کوم سیټلمنټ ارګنایزیشن سره تاسو کار کوئ هغوی څخه خواهش وکړئ چې هغوی دا ستاسو 6 میاشتې کرایه په اډوانس کې ورکړي په دې صورت باندې همچنان لنډلورډ یې قبلوي او د دې نه باوجود زموږ شګي ریل اسټیټ ګروپ یو مخصوص ټیم د لیزیس یا رینټل دپاره لري تاسو کولی شئ موږ سره هم په تماس کې شئ او موږ هم په خدمت کې لیدونکو موږ ونه شوی کړلی چې په یوه خپرونه کې د افغان کډوالو ستونزې په کاناډا کې تاسو سره واخلو او د حل په موخه له مختلفو نهادونو او اشخاصو سره خبرې وکړو په بله خپرونه کې به هم د نویو راغلو افغان کډوالو ستونزې راخلو او د حل په موخه به له مختلفو نهادونو او له اشخاصو سره خبرې کوو تر بیا چې زه احسان کمال په بله خپرونه کې ستاسو درنه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بخښونکي څښتن ته لاس سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ